ګرانو کتونکو دا مسعود استاد د ربابونو چې کوم دکان دی په جهانګیري کې هغې ته راغلی یم. قسم قسم ربابونه دلته تیاریږي. تاسو کتی شئ چې په دې کې د 15,000 نه والې تر 80,000 پورې رباب ملاویږي. حیرانه شوم چې په 80,000 روپۍ باندې هم رباب ملاویږي او داسې شوقیان به وي چې هغوی به د 80,000 دا چې کوم رباب دی دا به اخلي. څنګه چې په موبایلو کې بعضې خلک وي چې هغوی په لکونو روپو باندې موبایل اخلي. نو مسعود استاد سره به خبرې اترې کوم، تپوس به ترې کومه چې آیا په دې دور کې د رباب شوقیان شته نشته او څنګه دغه شانتې خلک ډیر دي چې کوم دا ګران ربابونه اخلي او که نه دا مینوال کم دي. مسعود استاد موجود دی. څنګه استاد جي؟ امن خیر دی بچي. ښه، دا راته ووایه چې دور خو د سوشل میډیا دی، موبایلو ته خلکو توجه ورکړې ده، د رباب شوقیان شته که نه؟ جي شته. ډېر دي که لږ؟ بس ډېر دي. ښه، نو 80,000 پورې رباب ما دلته واورېده. څونه پې خرچه کې هغه مطابق رباب جوړېږي. ښه، ګزارې والا 15,000 داسې بیا خبره ده. صحیح. زیاتره شوقیان چې راځي نو څنګه دا ګران رباب پلي که نه؟ جي بار چې څوک بار نرنګو کې هغې ګران دي. ښه، کوم کوم ځای پورې ستاسو ربابونه ځي؟ سعودي، قطر، یو ځای بل ځای ته لیږو که نه. لیږې او دلته کې خلک راځي هم؟ دلته هم راځي، یعنې تر خلک دلته راځي، کمزوري خلک چې کوم دی که نه. ښه، ربابونه په خپل لاس تیاروئ؟ صحیح. نو ګران کار خو دی؟ بس ګران دی او پردی دی، اړین نه دی. ښه، دې کې دا کوم بوټي رباب ښه وي، کامیاب وي، هغې اواز ښه؟ توت کامیاب دی. شاتوت ته څه خبرې دي، هر یو لرګی چې دی دا رباب چې دی دا سره د توت برابر دی. ښه، ما بیان هم کو صحیح. دا چې اوبو په غاړه غږی نو د شاتوت او د توت په د خپله پته لګي چې کم یو بس کوي او کم یو وایي. صحیح. او دا وړوکې رباب ښي که غټ؟ بس ښه نه، مخکې خو 32 دغه کې جوړېده، اوس دا 27-28 چلېږي. دا څه خلک به د ټوټه وایي که نه وړوکې رباب ته، هغه ښه وي؟ ټوټې وي. اواز د هغې ښه وي؟ ښه، هغه بس ځان دپاره، شوق دپاره بس واړه ربابونه ساتي خلک. ښه، ډېر خلک وایي چې نوی رباب په هغه شان اواز نه کوي او زه ډېر ښه کوي. رباب د ملاولو خبره څوک یې ملاولی شي. ښه، هر یو خلک چې څوک یې نشي ملاولی هغه له د سرو اوبه ورکړه، له سرو نه وله جوړ کړه، نشي ملاولی شي. صحیح. رباب چلاسې څومره وخت کې زده کېږي؟ یادېږي 4-5 میاشتو کې سړی روان شي داسې په مخه بیا روان شي. ښه، نو چې چا ته ضرورت وي څوک اخلي یا مرمت کوي پکې نو راوړي شي دلته؟ جي ثوابی روډ باندې لاوري سیټ بیکري ده نثار ملنګ. صحیح. دې سره زما دکان دی. ښه، جي شل پنه چې حکم په چام پکار وي هلته دې راځي. ښه، رباب تاسو غږوئ هم ډېر ښکلی. جي غږو. ښه، دا راته ووایه چې دغه شوق کې په تاسو ملکونه هم کتلي؟ جي کوم کوم ځای پورې ګرځېدلي؟ ډېر مو کتلي. ښه، چې کوم شوقیان دي اخري څه پیغام دا چې بس شلو مسلو لانجو نه ښه وي، بس هغې سره لګیا وي سړی خپلې ډیوټو کې بیا راشي سره ګنټه نیمه تېره کړي. صحیح. نو مازغې فرېش شي. ښه، کوشش کوئ بس لکه مینه محبت کوئ، نفرتونو نه ځان وساتئ. ستاسو دا نمبر ورته هم نو ګرانو کتونکو چاته چې رباب په کار وي په جهانګیري کې مسعود استاد ډېر ښکلی په خپلو لاسو باندې ربابونه تیاروي او د 25 کالو نه لګیا دی دغه شو کې دی. د دې نمبر دلته کې لیکلی دی، تاسو ته زه وایم 0306 850 9863 دغه نمبر دی چې چاته ضرورت وي که رباب وي. ستارونه هم دلته کې دي، ډېر د ستارونو ربابونو شوقیان به وي نو دوی سره رابطه وکړئ او په خپله راشئ، په خپله باندې وګورئ، رباب وغږوئ چې خوښ مو شي نو بیا یې اوسئ.